تازه د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی پر ملا حسن اخوند توندګزارونه کړي او د هغه غلطۍ یې ورته په نښه کړي. غنی په خپلو خبرو کې طالبانو ته د حکومتولۍ غوره لارې چارې وښودلې. دا چې غنی کوم ډول څرګندونې کړي، طالبانو ته یې کومې لارښوونې کړي او د حسن اخوند په تړاو یې څه ویلي، همدغه ویډیو بشپړ تعقیب کړئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو دوستانو، مشال پریس ته ښه راغلاست. ولسمشر غنی وایي د واک انحصار بې مسؤلیتۍ او د ملا حسن اخوند وینا بوژونکي دي. د افغانستان بې واکه سوي ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو د حکومتولۍ او تګلارو په اړه په خپله وروستۍ مرکه کې بحث او څرګندونې کړي دي. ولسمشر غنی ویلي له بده مرغه حالات ښه نه ښکاري. مخکې له دې چې د تغییر شاهدان واوسو، دوی باید لومړی په دې خبره پوه سي چې د دوی په اصطلاح د بریا قیمت څه شي دی. دوی هیڅ مسؤلیت نه دی اخیستی. د بیلګې په ډول د ارغنداب درې پیښو ته وګورئ، سپین بولدک او نورو ځایونو کې د دوی وینې تویولو او د قتال کچې ته وګورئ. ولسمشر غنی زیاتوي چې طالبانو د قدرت مطلق انحصار ته مخه کړې، پرته له دې چې فکر وکړي دوی هغه مهارتونه نه لري چې هر څه وچلوي. د ولسمشر غنی په خبره تر ټولو بوژونکې د ملا حسن اخوند وینا ده. هغه هم صوتي وه چې پکښې ویلی دي چې دوی د اوسني بشري بحران، اقتصادي سقوط او خلکو د وتلو او مهاجرت مسؤلیت نه لري. نوموړی زیاتوي په زرګونه افغانانو طالبانو څخه د تیښتې په موخه مهاجرت ته مخه کړې. ولسمشر غنی پوښتنه کوي چې د کابل په هوایي ډګر کې ګډوډۍ ولې جوړ سو، ولې 2 لکه افغانان له هیواد څخه ووتل. د هغه په باور که چیرې دوی په دې باور سوي وو چې حالاتو تغییر کړی افغانستان کې پاتې کېدل. ښاغلی غنی له طالبانو غواړي چې باید د افغانستان تنوع ته درناوی ولري. دوی باید دا خبره ومني چې افغانستان په تیرو 20 کلونو کې بدل سوی. دوی د بیان او نظر د اظهار ازادۍ حق ولري او دا هم ډیره مهمه ده چې غربیان پر افغانانو د جنګ سالارانو یوه بله ډله تحمیل نه کړي. طالبانو د ولسمشر غني دغو څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر د ولسمشر غني هغه خبره رد کړې چې ګواکې د طالبانو لخوا ژوند ته د خطر له امله افغانستان پرېښود. ملا برادر د نوموړي نورو څرګندونو ته جواب نه دی ورکړی. د مشال پریس ډیرو قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو تعقیب کړل. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.